د ننګرهار کار او ټولنیزو چارو ریاست تر چتر لاندې د ډاکر موسسې په تخنیکي همکارۍ غنیخیل ولسوالۍ کې شپېته تنه له فني او حرفوي زده کړو فارغ شول. د ننګرهار کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوي فرید الله حقاني وایي دغو شپېتو تنو په دریو بېلابېلو حرفو کې اووه میاشتنۍ زده کړې ترسره کړي چې نن ورځ فارغ او د اړونده حرفو کاري وسایل هم پرې وویشل شول. په درې حرفو کې چې یو د موبایل ترمیم حرفه ده او ورسره په څنګ کې د موټرسایکل د ترمیم حرفه ده او بل د خیاطۍ حرفه ده. د دې څخه دوی عملاً فارغ شو. دوی ته د خپل د حرفې مناسب کټ هم ورکولی شو تر څو دوی وکولی شي په راتلونکي کې د حرفې په توسط باندې دوی خپل اهل و عیال ته خپل ځانونو ته حلاله نفقه لاسته راوړي او د ولس دپاره د خدمت مصدر وګرځېږي چې هر کټ تقریبا د 3,000 افغانۍ معادل کټ دی چې دوی ته نن په واکې ورکولی شو. بل لور ته له دغه زده کړو فارغ زده کوونکي وایي په دغه موده کې کسب په ښه شکل زده کړی او له دغې لارې به ولس ته خدمت او خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه پیدا کوي. زه حضر خان د ډاکر د موسسې د فني او حرفوي زده کړو یو تن شاګرد یم. اووه میاشتې موږ زده کړې وکړې دلته او اوس په سامان هم راکړ راته او اوس انشاءالله موږ به د ولس خدمت ته وځو بازار ته او هلته به کار کوو. زما نوم صدام حسین سعادت ته. ما خپله د ډاکر د موسسې د موبایل جوړونې په برخه کې اووه میاشتې زده کړې بشپړې کړې. دا ډېر ښه کار وشو. شینوارو ولسوالۍ کې ډاکر موسسې یو داسې پروژه په لاره واچوله. موږ ته د کار زمینه برابره کړه او زه انشاءالله چې فلحال اوس چا شوی یم زه به خپل کار کړم. د ننګرهار کار او ټولنیزو چارو ریاست د مسؤلینو په خبره له دې وړاندې د فني او حرفوي زده کړو په برخه کې د مرکز جلال آباد ښار په ګډون بېلابېلو ولسوالیو کې سلګونه ځوانان روزلي او ډاډ ورکوي چې دا لړۍ به نوره هم وغځوي.